امریکا له افغانستانه د تخلیې په بهیر کې د ترهګرۍ په تړاو محدودیتونه کموي. د امریکا دولت اعلان کړی چې له افغانستانه د ایستلو په شرایطو برابرو کسانو د دوسیو په څېړلو کې د ترهګرۍ په تړاو محدودیتونه کموي. CNN تلویزیوني شبکې چهارشنبه د جون پر 15 راپور ورکړی چې د امریکا د کورني امنیت وزارت ویلي چې دغه هیواد دولت د ترهګریزو دوسیو په تړاو د ځینو مواردو د کمولو په حال کې دی ترڅو وکولای شي له افغانستانه د زیانمنونکو کسانو د رایستلو بهیر چټک کړي. د کډوالو د وکیلانو ملاتړو هم له جو بایدن څخه غوښتي چې دا شان شرایط د هغو افغانانو ته په پام کې ونیسي چې له امریکا سره یې مرسته کړې او د طالبانو له واکمنېدو وروسته په بشردوستانه مرستو پسې دي. د CNN په خپاره شوي راپور کې ویل شوي چې هغه ښوونکي، ډاکټران، انجینران او نور افغانان چې په افغانستان کې له امریکا سره د ماموریت پر مهال مرسته کړې ده باید تر ملاتړ لاندې اوسي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.